واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. او دی الله تعالی نه بخشنه غوړه بشک الله تعالی ډیر بخشن کوي به حد مهربان دی. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. او ته د هغه کسونو له طرفه جګړه مه کوه چې د خپل ځونین سره خیانت کوي او بشک الله تعالی د هغه چا سره مینه نه کوي چې ډیر خائن سخت ګناهګار وي. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. دوی پټول کوي له خلق نه او د الله تعالی نه پټول نه کوي. حال دا چې هغه الله تعالی له دوی سره وي کله چې دوی د شپې د هغې خبرې په باره کې مشورې کوي چې هغه الله تعالی نه خوښوي او الله تعالی هغه عملونه لره چې دوی کوي روګروونکی دی. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. وورئ تاسې داسې خلک یئ چې د دې له طرفه مو په دنیایي ژوند کې جګړه وکړه نو د قیامت په ورځ به د الله تعالی سره د دې له طرفه څوک جګړه کوي یا څوک به د دې دپاره کار جوړوونکی جوړیږي.